د پلار لیکونه لور ته. لیکوال جواهرلال نهرو. ژباړن نسیم سلیمی. د طبیعت کتاب. کله چې زه او ته سره یو ځای یو، ډېر وختونه زما څخه د ډېرو شیانو په باره کې پوښتنې کوي او زه کوشش کوم چې جواب یې درکړم. اوس چې ته په مسوري کې اوسېږې او زه په الهاباد کې، نو د پخوا په شان خبرې نسو سره کولی. ځکه به نو زه کله ناکله په لنډه توګه د مځکې او د هغو لویو او کوچنیو هېوادو په باره کې خطونه درته نشته کوم چې دا مځکه پر ویشل سوې ده. تا د هندوستان او انګلستان د تاریخ په باره کې ځینې شیان لوستي دي، خو انګلستان یوازې یوه کوچنۍ جزیره ده او هندوستان که څه هم یو لوی هېواد دی، بیا هم د مځکې د مخ یو کوچنۍ برخه ده. که موږ غواړو چې د خپلې نړۍ په نقل خبر سو، نو باید د ټولو هغه هېوادو او خلکو په باره کې فکر وکړو چې پکې اوسېږو، نه دا چې یوازې د یو وړوکي وطن په باره کې چورت ووهو چې ښایي موږ پکښې زیږېدلي یو. زه پر دې بیریږم چې دې لیکونو کې به ډېر لږ څه درته وویلی سم، خو زه امید کوم چې دغه لږ څه وکولی سي د دې سبب سي چې ته د دې نړۍ سره علاقه پیدا کړې او د هغې په باره کې د یوه کل یعنې مجموعې په ډول فکر وکړې او په هغه کې نورو خلکو ته زموږ د خویندو او وروڼو په ډول وګورې. کله چې ته یعنې لویه سي، نو د نړۍ د کیسې او د هغې د خلکو په باره کې به لوی کتابونه ولولې او تر هرې هغې کیسې او هر هغه ناوله به دلچسپه درته وایسي چې تا تر اوسه لوستلي دي. ته پوهېږې چې زموږ مځکه د ډېر عمر ده، سن یې میلیونونو کلونو ته رسیږي او د ډېرو کلو لپاره نه نارینه او نه ښځې ژوند پر کاوه. د انسان تر راتګ مخکې حیوانانو ژوند پر کاوه او تر حیوانانو مخکې داسې وخت و چې د ځمکې پر مخ هیڅ ډول ژوند وجود نه درلودی. دا تصور کول ډیر سخت دی چې یو وخت داسې هم و چې پر دې مځکه چې اوس له حیوانانو او انسانانو څخه ډکه ده هیڅ څوک موجود نه و. خو عالمان او هغه کسان چې په دې باره کې ډیر فکر کړی دی وایي چې یو وخت داسې هم و چې مځکه دونه توده وه چې هیڅ ژوندی موجود ژوند نسوای پر کولی او که موږ د هغو کتابونه مطالعه کړو او ډبرې او فوسیلونه یا د زړو حیواناتو بقایا وګورو، موږ به پخپله ولیدلی سو چې دا خبره رښتیا ده. ته د تاریخ په کتابو کې لولې، خو په پخوا زمانو کې چې انسانان موجود نه ول، باور دی چې کتابونه هم نسوای لیکل کېدای. نو موږ د هغه وخت په پیښو څنګه پوهېدای سو؟ موږ نسو کولی چې کښینو او هر څه یوازې په خپل خیال سره برابر کړو. داسې کار به ډیر په زړه پورې وای، ځکه چې موږ به کولی سوای چې هر څه چې زموږ زړه غوښتلی په تصور کې سره برابر کړو او یوه ډیره ښایسته کیسه ځینې جوړه کړو. خو دا کیسه به ارومرو رښتیا نه وای او پر هغو حقایقو به بنا نه وای چې موږ یې په سترګو وینو. که څه هم موږ په هغو ډیرو پخوانیو وختو کې لیکل سوي کتابونه نه لرو، له نیکه مرغه داسې شیان لرو چې تقریبا د یوه کتاب په شان بیان راته کولی سي. موږ ډبرې، غرونه، بحرونه، ستوري، رودونه، بیابانونه او د پخوانیو حیواناتو فوسیلونه لرو. دا او نور ورته شیان موږ ته د مځکې د پخواني تاریخ کتابونه دي او د دې کیسې د ښه پوهېدلو لپاره لازمه ده چې نه یوازې باید د نورو خلکو کتابونه ولولو چې په دې باره کې لیکلي دي، بلکې پخپله باید د طبیعت په ستر کتاب ته ورسو. زه امید لرم ته ډیر ژر دا زده کړې چې دا کیسه څنګه د ډبرو او غرو له مخې ولولې.
ته تصور وکړه دا به څومره عالی خبره وي. هره ډبره چې پر سړک یا د غره په لمنه کې ویني ښایي د طبیعت د کتاب یوه کوچنۍ پاڼه وي، او که یې ولوستلی سي ښایي یو څه درته وویلی سي. د دې لپاره چې یوه ژبه لکه هندي، اردو یا انګریزي ولوستلی سي نو باید چې الفبا یې زده کړي. په دغه ډول د دې لپاره چې وکولای سي د ډبرو او ګارو کتاب ولولي باید د طبیعت الفبا زده کړي. ښایي دا اوس هم یو لږ څه ولوستلی سي. که یوه کوچنۍ پرېښندونکې شګه وویني یو څه نه درته وایي؟ دا څنګه داسې ګردۍ، ښوی، وریښندونکې، بې کونجانو او بې تیرو څوکو سوه. که یوه غټه ډبره څو ځایه ماته کړئ هره ټوټه به یې زیږه وي او تیرې تیرې څنډې او کونجان به ولري. د هغې شګې په شان به ګرسره نه وي چې تا لیدلې ده. نو دا شګه څنګه داسې ګردۍ، ښوی او وریښندونکې سوه؟ هغه به تاته خپل نکل وکړي په دې شرط چې ته یې د لیدلو لپاره ښې سترګې او د اورېدلو لپاره ښه غوږونه ولرې. هغه درته وایي چې یو وخت ښایي ډېره زمانه مخکې د یوې غټې ډبرې یوه برخه وه، دغسې لکه ته چې له یوې ډبرې څخه یوه ټوټه ماته کړې دا به هم له یوې غټې ډبرې څخه جلا سوي وي. ډېرې څنډې او کونجان به یې درلودل او ښایي د یوه غره په لمنه کې به پرته وه. وروسته به بارانونه وریدلي وي او هغه به یې یوې شیلې ته پورې وهلي وي. اوبو به پسې اخیستې وي او یوه کوچني رود ته، او کوچني رود به بیا غټ رود ته وړی وي. دا ټوله وخت به د رود په تل کې لغړېده او په دې لغړېدو کې به یې تیرې څنډې او کونجان له منځه تللي او مخ به یې ښوی او برېښندونکی سوی وي. او اوس دغه شګه ځینې جوړه سوې ده چې ته یې وینې چې په یو ډول له رود څخه پاته سوې او تا ته په لاس درغلې ده. که چیرې رود نوره هم پر مخ بیولې وای نو به نوره هم پسې کوچنۍ سوې وای، تر داسې حده پورې چې د ریګو په یوه دانه به اوښتې وای او د بحر پر غاړه به د خپلو وروڼو سره یو ځای سوې وای چې یو ښه ساحل یې جوړ کړی وای چې ماشومانو بازۍ پکښې کولی او د ریګو قصرونه یې پکښې جوړولی. ښه نو که یوه کوچنۍ شګه دومره معلومات درکولی سي نو ته فکر وکړه چې له ټولو ډبرو، غرو او نورو هغو شیانو څخه به څونه شیان زده کړې چې زموږ په شاوخوا کې دي.